رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و ناڅاپه یو سړی راغی او ویې ویل ای د الله رسوله هلاک شومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل په تا باندې څه شوي دي؟ ویې ویل له خپلې میرمنې سره مې کوروالی وکړ په داسې حال کې چې روژه مې درلوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ایا کولی شي غلام آزاد کړي؟ ویل نه. ویل د دې توان لري چې 2 میاشتې پرله پسې روژه ونیسي؟ ویل نه دا توان هم نه لرم. وی فرمایل آیا کولی شي 80 مسکینانو ته خوراک ورکړي؟ ویل نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لږ ساعت تم شو. په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو ټوکری راوړل شو چې په هغې کې کجورې یا خرما وي او پوښتنه یې وکړه سوال کوونکی چیرته دی؟ هغه ویل زه یم د الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا واخله او خیرات یې کړه. هغې سړي ویل داسې چاته یې صدقه کړم چې زما نه ډېر فقیر وي ای د الله رسوله؟ په الله قسم چې د مدینې د 2 غرونو په منځ کې داسې کورنۍ نشته چې زما تر کورنۍ ډېره فقیره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل تر هغې چې مخکني غاښونه مبارک یې ښکاره شول او بیا یې وفرمایل هغه په خپله کورنۍ باندې وخوره. دا حدیث صحیح البخاري روایت کړی دی چې شمیره یې ده 1378.